Audio Jungle. Audio Jungle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. سورة البقرة مدنية. سورة بقرة مدنی صورت تے مدینہ منورہ کی نازل شوی دے. دوا سوا شپگ اتیا آیاتون دی او سلویخ رکوگانی دی. دا سورت بقرے فضائل دا احادیثو پا کتابونو کے او پا تفسیرونو کے دیر راغلی دی. مختصر بعض فضائل دے بیانی گی. معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی کہ البقرۃ ثنام القرآن. سورت بقرہ دا قرآن پاک قوب دے سنگچے پسارو کے قوب اچت او خکاروی نو دق شانتے سورت بقرہ پر قرآن مجید کے اچت او خکارا سورت تے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دق شانت حدیث نقل کرے خو پاغے کے دا الفاظ ہم زیادتی دی کہ وفیہا آیت ہی سیدت آی القرآن. پدے کہ یو آیت دی سورت بقرہ کی کہ اغد قرآن پاک دا آیتنو سردار دی وہی آیت الکرسی. او دا آیات آیت الکرسی دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی لا تجعلوا بیوتکم قبورا. دا خپل کورنا قبرنا مگر زوے. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة پس بے شک اگر کور چے پاگے کہ سورت بقرہ لستیشی نو لا يدخله الشیطان اگر شیطان نہ داخلی. نو سورت بقرہ پا کور کے وے نو شیطان بن رازی کورتا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے کہ بے شک شیطان چکل ووری چی پفلانی کور کے سورت بقرہ لستیشی نو دا اغی کور نہ اوزی کہ شیطان تا پتہ لگی کہ دے فلانی کور کی سورت بقرہ لستیشی اغی کور تا ورزی نو کپکیوی نہ اوزی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی پر روایت کے وسردہ لفظیات تے وَلَهُ زُرَاتٌ. شیطان خدا کے کو روزی خوٹی زنا چی اور روانی بوچ پراشی لہو زرات. عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی چاچ لس آیاتنا د سورت بقره د شپې اولستل نو دغه کور تبا دغه شپه کې شیطان نه ورځي ماسختن لس آیات وایي ستاسو د کور تبا شیطان نه درځي هغه لس کم آیاتونه دي الف لام میم نواخلا تر مفلحون پوری سلور آیاتونه داشو او آیت الکرسی تر خالدون پوری آیت الکرسی یو آیات و پس دو نور خالدون پوری او د سورت بقره اخیری 3 آیاتونه نو دا لس آیاتونه چې د شپې دی اوی نو ستاسو کور ته به شیطان ناراضي غلب ناراضي دشمن به ناراضي هیڅ بلا به ناراضي وی د شیطانانو نه مراد په دې احادیثو کې سرکش او خطرناک شیطانان دي مردت الشیاطین هغه سرکش شیطانان او دا ماشومان قرآن شریف یادای وی استاجی سبق یادو خو منگ نهریگی یادم نپاتی کیگی نو سو وظیفه شتا اومدا لس آیاتنا ماسختن چکم طالبان اوئی دا سورت بقره اول آیاتنا مفلحون پوری آیات الکرسی تر خالدون پوری او دا بقره اخیری 3 آیاتنا کم طالبان چه دا آیاتنا ماسختن اوئی زور سبق بتی چرم ایر نشی زاړه سبقونه به یادی ایریدل به پکې نیوي ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام یو ځل لخر لېګو نو په هغه لخر باندې امیر مقرر کو نو دا امیر مقرر کولو دا پارا انٹرویو غشتا نو عمرہ ظلمی چارا وسط پیغمبر علیہ السلام تی تپوسو کو ویتا تر قرآن سو حصہ یاد دا ناغویل معی سورت کذا و کذا ما سر فلانی فلانی سورت شتا فلانی سورت میاد دے فلانی سورت میاد دے ومعی سورت البقرہ ما سرت سورت بقرہ مشتا نو پیغمبر علیہ السلام تعجب کو امعک سورت البقرہ تا سر سورت بقرہ یاد دا قال نعم ویلو قال اذهب فانت امیرهم زتد بی امیر شلی سورت بقرہ دی یاد دا زتد دی لخکر امیر شلی کمانڈر ایتے جوڑ کر دے حدیث نہ دا معلوم شلا کہ دا منصب او عہدی او مشرع دا پارا دا قرآن مجید ذکر او پویا دا حضور علیہ السلام پر نظر کے اصلی معیاری ثابت موجودہ وقت کے افسوس دا مسلمانانو دنیائی عہدو منصبون دا پارا نور سیزون معیار دے او قرآن مجید او داغی تعلیماتو باندے پویا دیلادو سوک حیثیت نور کی چه طول قرآن یادی نو وسوی یو شل نمبر والا زیادی ورکے هم سنت بروڑی چه قرآن می یاد دی نو دا قرآنی لبی دا شل نمبری پیغمبر علیہ السلام خو امیر لشکر چه جوڑی نوی صورت بقرہ یاد را امیر لشکر جوڑ کے نور تپوسے تنرے کڑے چه فوجی ٹریننگ کے سنگے نور مہارتوں نے سنگئی صرف پا قرآن برتی کا امیری کا عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خپل پلارنا نقل کئی ہوئی چھے حضور علیہ السلام سر ناستم نو ما دا غوی نووری دل کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل يتعلم سورة البقرة سورة بقرة ازدكي
فإن أخذها بركة وتركها حسرة. د دې لوستل برکت دی، د دې پرې خودل حسرت او بدنصیبی ده. ولا تستطيعها البطل. او اهل باطل په دې قدرت نشي مونده. اهل باطل نه مراد جادوگر دی چې دا صورت سوکلولی پاوی جادو اثر نه کوي. دا سورتونو نمونه دا قرآن مجید دا سورتونو نمونه توقیفی دی. توقیفی سے مطلب موقوف دی پا نقل دا پیغمبر علیہ السلام نا، یعنی دا سورتونو دا نمونه پیغمبر علیہ السلام خپل صحابه کرامو تا خولی دی چی دا دی سورت دا نم دی. دا دی سورت نم سورت بقرہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ تا خولی دا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی منا کے دپ منا کے جمرہ ویشتلا پختو کی چی خلق وی شیطانانی ویشتل، شیطان ویشتل نا رمی دا جمراتو نو دا جمراتی ویشتل نو بیت اللہ گس طرف تراغی منای خی طرف تراغلا او بیو فرمائل هذا مقام الذي انزلت علیہ سورة البقرہ. دا اغزے دے چی دا دی پا بارکی پا سورة بقرہ کے بیان دے. نو پیغمبر علیہ السلام دا نم اخرے چی دا دی جمراتو پا بارکی آیاتنا سورة بقرہ کے راغلی دی. دا مکی فتح چی اوشلا ورپسے دا حنین غزا اوشلا. نو دا حنین پا غزا کی پیغمبر علیہ السلام خپلو مرگرو تا آواز کو یا اصحاب سورة البقرہ، اے دا سورة بقرہ خاوندانو. نو دا نم پا گنو احادیثو کی راغلے دے دا پیغمبر علیہ السلام نا نقل لی. سورة بقرہ کم زی نازل شوی دی؟ دا ہجرت نرستو نازل شوی دی. دا مدنی سورت دی، ہجرت نرستو نازل لی. اگرچہ دا بعض آیاتنا پا مکہ مکرمہ کے دا حج پا موقع باندے نازل شوی دی، خود مفسرینو پا اصطلاح کے آگے تو ہم مدنی وی لکی گی. اور دا سورت دا قرآن پاک دا طولو نلوی سورت تے. پا مدینہ منورہ کی دا طولو نا اول دا سورت بقرہ آیاتنا نازل دل شروع شوی دی. اور پا مختلف زمانوں کے مختلف آیاتنا نازل دل. دا دی سورت بقرہ آیاتنا مختلف زمانوں کے نازل شوی دی. تردی چی دا سود متعلق آیاتنا دا پیغمبر علیہ السلام دا عمر اخیری روزو کی دا فتح مکی نرستو نازل شوی دی. او پا دی صورت کی یو آیات تے واتقوا یوما ترجعون فیہ الاللہ. دا قرآن پاک بالکل اخیری آیات تے. پا لسم کال دا ہجرت، لسم دا ذوالحجی دا منا پا مقام بانی نازل شوی دی. او دا غی نرستو پیغمبر علیہ السلام اتیا یا سلورنی میں شلے روز باقی پاتیو بیا وفات شو. بالکل آخری آیات تے. دا دی صورت اہمیت اور عظمت دینا معلومی گی کہ خالد ابن معدان دیتا فستات القرآن وائی، دا قرآن پاک خیمہ. او پا نمونو کی تاسو اوریدل چه سنام القرآن و طویل شوی دی. دا قرآن قبو دا دی صورت ہر یو آیات چه نازلی دا نو اتیا زر فرشتے با سر نازلی دی.
علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې ما د خپل مشرانو نه اوریدلی دي چې په سورۃ بقره کې 1000 امر او 1000 پکې نهي او 1000 حکمتونه 1000 واقعات او قصص دي. دغه وجلا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په 12 کاله کې سورۃ بقره سره د تفسیر یاد کړی دا 12 کاله کې سورۃ بقره سره د احکامو ټول علمونه هم پکې یادول 12 کاله کې یاد کړی. او د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی حضرت عبد الله ابن عمر په 8 کاله کې سره د تفسیر یاد کړو. عمر رضی الله تعالی عنہ چې سورۃ بقره یاد کړه نو درن خیرات کړو اوخه علال کړ او عام دعوت خلق لو که خیرات کړو ما سورۃ بقره یاد کړه. د سورۃ فاتحه کې من سوال کو چې اهدنا الصراط المستقیم نو په سورۃ بقره کې دغه سوال جواب راغلی دی منظوری وشولا چې بنده تاوی چې ما ته صراط مستقیم خیا نه صراط مستقیم چې نو ذالک الکتاب لا ریب فی هدى للمتقین دا کتاب دی چې پدې کې هیڅ شک شبه نشتا متقینو لپاره پدې کې ہدایت تے. دا سورۃ بقرہ دا سورۃ فاتحہ سره دا ربط تے او بل ربط دا دے کہ پا سورۃ فاتحہ کے انعمت علیہم اغا خلق چتا پہ انعام کرے دے داغوی ذکر شوے دے یو غیر المغضوب علیہم غضب والی خلق دا پا کدویم وللضالین گمراہان دا پکی درم. نو پا سورۃ بقرہ کے دا دغه دریو ډلو بیان پا ابتدا کی کیگی. نو ابتدا کی هدى للمتقین نا پس اولئک علی هدى من ربهم تر دغه پوری دا متقیانو بیان نے انعمت علیہم والدی منعم علیہم داغوی بیان دی. ورپسی پدو آیاتونو کی خالص کافران ان الذین کفروا سواء علیہم دے دو آیاتو کی خالص کافران ورپسی ومن الناس اخوا تقریبا 11 آیاتونو کی دا منافقانو بیان دی. او دریم ربط دارے یہ سورۃ فاتحہ پدے کے بیان دا ربوبیت تے اللہ رب العالمین دے او پدے کے بیان دا عبودیت تے منگ بندیان عبادت در لکو سوال در نکو امداد در نغوارو. او پا دینی مقصدونو یقینی مطلبونو کے پا طلب دا ہدایت باندے سورۃ فاتحہ مشتمل دا او سورۃ بقرہ ہم مشتمل دا اول پا معرفت دا رب لکا یؤمنون بالغیب او پا عباداتو پا متعلق امور دا عباداتو باندے او پا طلب دا اغی چیزنو کی کہ انسان ورطا محتاج دی پا دنیا و آخرت کی. ندا یو بل سر دا فاتحی او دا بقرہ ربط او مناسبت دی. پا سورۃ بقرہ کے کم مضمون با ذکر کی گی اثبات دا رسالت تے پکے پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے اثبات دا توحید دے پکے او امور مصلحہ او منتظمہ خزیات پکے اثبات دا رسالت کی گی پا اثبات دا حقانیت دا قرآن سرا او پا تردید دا شکوک و شبہاتو پا رسالت محمدی او پا رد دا گمراہ فرقو لکا یہود نسوارا منافقان شو. اول شروع دا سورت بقری کی گی دا الف لام میم نا دا الف لام میم
دیتا حروف مقطعات وی مقطعات جدا جدا دے الف لام میم تبا علم نوے مرکب نشویلے بلکہ جدا جدا بے الف لام میم دا حرفونه چراشی نو بعض علماء وی دا اغی صورتونو چې دا کوم صورتونو په اول کې راغلي دغه صورتونو نمونه دي او سو کوئی چې دا زائد حرفونه دي چې راغلي دي د پاره د تنبیه او د خبرداري په قطع کېدلو د کلام او په شروع کېدلو د بل کلام او بعض علماء فرمائی کہ دا خاص اشارات تی اور رازون دی چی علم دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا نشتا اور شاید چی پیغمبر علیہ السلام تا دا دے علم دا یو راز پتور بانے ورکلی شوی دے خو امت تا دا خودننا منکلی شوی چی امت تا بے نخے دا دے تبلیغ بنکے نو دے وجنا دا پیغمبر علیہ السلام نا پدے کس را نقل ندی چی الف لام میم سمانا سمطلب پیغمبر علیہ السلام ندی فرمائے دی نو دا دا اللہ او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمنزا راز دی تا قرآن پاک کے دا دا اللہ رازون دی او ہر اسمانی کتاب کے دا اللہ خاص رازونو ادا غی علم اللہ سر دے منگ پہ کوئی گناہ خدا فیدینا خالی ندی دا قرآن پاک دا بندیانو دا پارا امتحان دے قرآن امتحان دے او دا امتحان دا پارا دا اسٹوڈنٹان دو قسم دی یو مثال وایو دو قسم اسون دی یو دا سے مریڑا غند اس دے کہ داغ مزاج و طبیعت دار چی بس پسوری باندے با پروتے ما او یخی یخی بمرا تکیرے او خمزے دارا گیام را تکیرے او که پوٹی گرمیو نه یو پوٹی پکیم را تو لگوي خوراک سکاک بکوما او دا پاسې دو نیم خوځوي مې ما نو امتحان څه وی د مزاج خلاف یو کار باندې بنده مجبورول دیتا امتحان وی نو د مزاج آرام طلبی دا نو د مزاج خلاف دا چې چابک راواله ویوا ویز غلوا دی بنجی خو ویز غلوا دا امتحان دی دادو او دویم قسم اس دی چاگا دیر تکڑا دی خخوراکونے کڑی دی سرب دی او دا منڈی ٹریننگ ام کڑی دی دا گوڑ دوڑ پا میدان کے خلق غلی دا دی اس مزاج داری چی ما پریر چی زوالو زم اوز دا مزاج خلاف کار داری چی واگی و تواچو پرست راکاگا چی دیر تیز بنس غلی دغه د امتحان دی نو دا عام انسانان دا دقه شانته دو قسم دي یو پدې کې عوام دي نو دا د کمزوري اس په شانتي پریمه د چې اسم نکوم لک آرام وکما نو دل چابک ورکا ویوا روان شه قران زدکا دا قران په یو حرف باندې ځان پوي کا تا الله سوي لري عمل ته ځان جوړ کا نو دا عوام امتحان دار چې په قرآن ځان پوي کا او دا دویم قسم قرأسونه دا عالمان دي وی پریمه د چې د یوې نقطې څومره رازونه دي چې ځان په پوي کما علم حاصل کما نو ته تواګه واچوا روسته راکاګه حروف مقطعات کې به ګورې چیر چار نه کې مخ کې بنز غلي نو په عوام باندې امتحان دی چې په قرآن ځان پوي کا په خواص باندې امتحان دی چې ارزه تورزی خو ګوره الف لام میم باندې چیرې نو قرآن امتحان دی او ګوره
پیغمبر علیہ السلام فرمائی من قرأ حرفا من کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب نا یو حرف کچا اولست فلہو به حسنت دل پی یونی کی دا والحسنت بعشر امثالها بیا دا یونی کی یو پلستا لا اقول الف لام میم حرف ویدا زنوی مچ الف لام میم حرف دی الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف زان لا حرف دی لام زان لا حرف دی میم زان لا حرف دی نگورا دا دی تلاوت چکے او الف لام میم دیوی تی پا مانا نپوئیگی خو پیغمبر علیہ السلام مثال کی ویل چی الف لام میم چی دی نظرانویم چی او حرف دی الف زان لا لام زان لا میم زان لا نو کم از کم دیرش نیکے دی پا دی اوشلی چی بے او دسے او پیات تلاوت کے اللہ سنور اڑی نو الف لام میم بانے دیرش نیکے دی او گٹلی او که با او دس شلی نو دا یو حرف پا بدل بانے پینزیش دی نو 25-75 نیکے دی او گٹلی او که پا مانزه کی پا ناست دی اولستل دا یو حرف پا بدل بانے 50 نیکے دی نو الف لام میم بانے 150 شلی او که پا مانزه کی پا ولاڑ دی اولستل نو الف لام میم پا یو حرف سل نیکے نو 300 نیکے شوی گورا ثوابی سمرے پمانے نہ پیگے ثوابی دی عالمان فرمائی وہی پیغمبر علیہ السلام دے دے کہ دا سو فرمائی چھ لا اقول الف لام میم حرف دا نویم چھ الف لام میم حرف دے مثال کے الف لام میم ولی روڑو دا سے بے ویلو دا نویم چھ الحمد یو حرف دے دا نویم چھ قل ہو یو حرف دے اور دیوی چھ الف لام میم حرف دے دا نویم وی دے کہ اشارہ دے ترا کہ بندہ کتا پوئے گے او کنا پوئے گے خوچ تا دا قرآن حرف اولست لسنے کے دے پیوشوی الف لام میم بانے منگ نہ پوئے گو ہم پہ ثواب نشتا نہ دا اللہ کلام دا فیدے نہ خالی نہ دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ وذالک الکتاب دا ہر کتاب دے اللہ ریب فیہ چے پدے کے ہیس شک نشترے قرآن مجید دا سی کتاب دے چے دا اللہ دا طرف نہ کے دو کہ شک نشتا من جانب اللہ دے دی کہ شک نشتا اس دا ذالکا دا عربی جب دا قیدے مطابق پر ذالکا اشارہ کی گی حقی سیستا چاگا لری وی لری سیستا چے اشارہ کے نو ذالکا بوے او چی نزدی سیستا اشارہ کے نو هذا نو الف لام میم هذا الكتاب لا ریب فیہ دا سے پکارو نو منگ هذا پری خود او ایچ ذالک الكتاب نو دا دے خبری جواب پکار دے دا زما استا مخی تا چی قرآن پروت نو دا خو نزدی دی نو هذا پکارو نو ذالک دی ولی روڑو نو لفظ دا ذالک روڑل چی لری سیستا پہ اشارہ کی گی پا دی غرض روڑے شوی دی چی پا دی که اشارو شی دا دی کتاب اغلر مقام تا عظیم و شان مقام تا یعنی دا کتاب دا مقام او دا مرتبه پا اعتبار دیر لری مرتبه او مقام والا کتاب دی دا کتاب شان دیر لوی دی او دویم جواب دا دی چی دا دی کتاب ذکر دا پخوا را سی دا پیغمبرانو پا کتابونو کی را روان دی ہر پیغمبر پخپل زمانہ کی سنگا چی دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دا راتک پیشن گویو زیر با ورکو دق شانت دا قرآن زیر با هم ورکو چی اگر تا با خدای پاک کتاب ورکو یا قرآن دی نو دا هغه کتاب دی چی پخوانو کتابونو کی زرگون کال اروان دی دا دی ذکر را روان دی دا هغه کتاب دی مدینہ منورہ کل خار دے کل خلق دی اللہ دے والا ٹول مسلمانان بوزی
د یمن یو بادشاہ او هغه بادشاہ په دې ټوله دنیا باندې د حکومت کولو اراده کړې وه نو په هر علاقه چې به ورغې جنگ به وکړ نو علاقه به فتح کړله د دغه بادشاہ نوم و تبع نو مدینه منورې ته سره د لښکر راغی په مدینه منوره باندې حمله وکړله او جنگ شروع شو د مدینه منورې خلک کل خلق دی تبع بادشاہ په لښکر واچو جنگ وسره کوي او چې ټول ورځ به جنگ وشو او ماښام به جنگ قلار شو نو د مدینه منورې خلکو به کور کې سوال جواب کړو شابه تیاری وکړه ډوډۍ پخې کې دا د یمن مسافر راغلی دی بې کوره دی به صدق څه کوي دوی له ډوډۍ پخې کې نو ډوډۍ به پخې کړو لښکر کې به ډوډۍ ویشلي ټول ورځ به ورسره جنگ کړو او ماښام به پې ښه خوراک وکړو نو سلور میاشت مسلسل تبع بادشاہ د مدینه خلکو سره جنگ وکړ او سلور میاشت هغوی ښه مېلمستیا والا وکړله نو اخر کې تبع بادشاہ مرګرو ته وویل نور علاقې خو ډېرې زر زر فتح کېدې او دا ښار نه فتح کېږي څه وجه ده نو په دغه لښکر کې عالمانو او هغه عالمانو ورته وویل بادشاہ ته وی زمونږ آسماني کتابونو کې چې کوم پیشنګویي راغلی ده هغې کې موږ معلومو چې دا هغه ښار دی چې نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم به پیدا شي او دلته به تشریف راوړي دا د هغه د هجرت مقام دی دا نشي فتح کولی په دې ځان ستړی کوه ما د بادشاہ په زړه کې د پیغمبر علیه السلام د نوم احترام راغی او د مدینې منورې نه لاس پسر شو نور حملې نه کومه د لښکر کې چې عالمانو د بادشاہ نرمي ولیدله نو بادشاہ ته وویل وی موږ ته اجازت وکړه چې موږ پاتې شو که چېرې زموږ په زندګۍ کې نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو موږ به ورسره ملاقات وکړو نو بادشاہ یوازې د پاتې کېدو حکم نه بلکې دغه 400 عالمانو دپاره ځمکه واغېسته او کورونه یې وله جوړ کړل 400 عالمانو لښکر کې هغوی له کورونه جوړ کړل یو عالم له یو کور ورکړ او یو کور یې سپیشل تیار کړ پیغمبر علیہ السلام د پاره وی که نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ دا یو کور د هغوی ځان لري او بیا یو خط ولیکه پیغمبر علیہ السلام په نوم مبارک باندې چې زه تبع د یمن ستا خادم یم که چېرې زما زندګۍ کې ته راغلې زه خپل حکومت پرېږدم او ستا خپې به وینم او تا پسې پیزار ګرځوم به زه به ستا غلام یم او داسې ښکلې د مینې خبرې کړې وې او بیا په دغه 400 عالمانو کې یو مشر عالم له دا خط ورکړ وی که زه وم زه به خپله خدمت کې حاضر شم که زه نه یم زما خط پیغمبر علیه السلام له ورکړه که ته نه وفات کېږي خپل بچي له دا خط ورکړه ستا بچي دې خپل بچي له ورکړي ان تر دې چې پیغمبر علیه السلام ته به دا خط ورسېږي زما خدمات به ورته روان دي 800 کاله تقریبا چې تیر شو پیغمبر علیه السلام تشریف راوړو او دغه 400 عالمان د پیغمبر علیه السلام په انتظار په مدینه کې دي چې د ښکلې مخ دیدار وکړو د هغه عالمانو په اولاد کې چې چاته خط ملو شوی دی د هغې په اولاد کې ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه دی چې پیغمبر علیه السلام د هغه په کور کې کډه واړوله نو دا د ابو ایوب په کور کې نه بلکې پیغمبر علیه السلام په خپل کور کې کډه اړولې ده چې تبع بادشاہ والا جوړ کړی دی نو دا صورت مدنی دی یهود په مدینه منوره کې د تبع یمنی د زمانې ده د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم په انتظار کې آباد شو نو دې آیات کې بالخصوص دوی ته خطاب دی چې دا هغه کتاب دی د کوم پیغمبر په انتظار چې د کلونو د سونو کالونو تاسو دلته په انتظار یې نو دا د هغې پیغمبر کتاب دی راشه دا ومنه دا لرې اشاره ورته په دې وشوله
ذالک الکتاب لا ریب فیه دا هغه کتاب دی چې د دې په حقانیت کې من جانب الله کې دو کې د کې هیڅ قسم شک شوبه نشته دی لا ریب فیه شک پکې نشته دی د دنیا دا ټول کافران پکې شک نه کوي او خدای وایي شک پکې نشته دی نو د دې په څه جواب کې نو خبره ده چې شک شبا پیدا کېدو لپاره دو صورتونه دي یو دا چې کلام کې خپل څه غلطي وي نو د هغې په وجه باندې دا کلام محل د شک شبې وګرځېده او دویم دا چې کلام کې شک شبه خو نشته خو د کم علمه او کم فهمه په وجه په دې کې شک شبه راځي نو قرآن کې خپل څه غلطي نشته چې دې کې د شک شبه راشي خو که څوک پکې شک شبه کوي نو د هغه دماغ خراب دی هغه کې ضد او عناد دی نو دې په خپل کم علمه کم فهمه او په خراب دماغه باندې اوجاړي او قرآن ته نسبت نه کوي چې قرآن کې شک شبه ده او یا دویم جواب دار چې لا ریب فیه دا اخبار دی خبر ورکول خو په معنا د انشاء په معنا د حکم دی پام کو دې کې شک ونه کی لا ریب فیه دې کې شک مکو دې کتاب کې دا د الله د طرف نه دی ریب ستوي لا ریب فیه ریب قلق النفس و اضطرابها د زړه غ تشویش او پریشانی او بېچینی دیتا ریب او شک وي نو د شک په وجه د انسان زړه بېچین او پریشان وي خو چې قرآن په صحیح معنو کې اولولې نو زړه ته به سکون په حاصل شي نو دې کې شک نشته دې کې آرام دی دې کې تسلی ده مؤمن لپاره هدى للمتقين متقيان دپارا هدايت دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم الف لام میم خدای عالم دے پمانا د دې حروفو پمراد خپل باندې د دې نه د الله سمراد دی نو پدې الله عالم دی ذالک الکتاب دا هغه عظیم الشان کتاب دی لا ریب فیه چې د دې په حقانیت کې هیڅ شک شبه نشتا من جانب الله کې دو کې هیڅ شک شبه نشتا هدى للمتقین ہدایت تے دا متقیانو دا پارا
یا ہدایت کون کے دے متقیانو دا پارا. ہدایت مانا لار خودنا، نو لار خودن کے دے دا کتاب چاہتا لار خودن کے دے متقین للمتقین، متقیان ہوتا متقیان دا اللہ نے یرید ان کی. دا تقوا ستوئی پا متقین لفظ کے تقوا دا، نو تقوا پا لغت کے زان ساتلو تا ویلی شی، او دا شریعت پا جبا کے دا ہر اغا سیز نزان بچ کے دلو تاوئی کم سیزو چے دا آخرت پا لحاظ باندے نقصانی وی، کا عقیدہ وی، کا اخلاق وی، کا اقوال وی، کا افعال وی، کا احوال وی. کم سیز چے دا آخرت دا پارا ضرری و نقصانی وی، دا اغی سیز نزان بچ کے دلو تا تقوا وی. دے کہ او سوال دا دے کہ متقیانو تخو مخکن ہدایت حاصل لے، نو دا دوی پا بارکے چی دا کتاب ہدایت کون کے دے، نو دا ہدایت و تا ضرورت پاتے شو، اگوی تخو مخکن ہدایت شوی دے. نو طالبان دے تا تحصیل دا حاصل وی، یعنی دا یو حاصل شوی سیزو حاصل اول. دا دے جواب دا دے کہ دا ہدایت درجی دی، اور دا غی بیان سورۃ فاتحہ کے مخ کے شوی دے. نو قرآن مجید ہدایت کئی مطلب دا کہ یو مخصوص ہدایت کہ دا آخرت دا نجات ذریعہ گرزے گی، اگا دا متقیانو برخا دا. دا ہدایت اگا مخصوص درجہ کہ دا آخرت دا نجات ذریعہ جوڑے گی، اگا متقیانو دا پارا دے. نو دے کہ ہدایت خاصہ ذکر شلا، دا متقیانو پا کی تخصیص شو. دارنگ دا تقوا مختلف درجی دی. یو ادنا درجہ دا تقوا دادا کہ بندہ دا شرک او دا کفر نہ توبگار شی او پا اسلام کے داخل شی، گناہوں نہ کئی یا نہ کئی، دا گناہ نہ پریش کئی یا نہ کئی، خود شرک و کفر نیزان بچ کو اسلام کے داخل شو، دا ادنا درجہ دا تقوا دا. نو دا ہمیشہ عذاب نہ دے بچ شو. دویمہ درجہ دا تقوا دارا کہ انسان خپل ځان دا شرک او کفر نم بچ کړی دی، خود غټو غټو گناہونو نیم ځان بچ کړی دی، او په وړو گناہونو باندې همیشه والی نیم ځان بچ کړی دی. نو دا شریعت په اصطلاح کې چې دا تقوا لفظ ذکر شي عموماً دقه دویمه درجه نه مراد ده. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دا تقوا دا حقیقت تپوس کرے دے. نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ و طویل امیر المومنین چتا دا ازغون ڈک لار بانے تلی اوی ویل او تلی ما. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ و طویل امیر المومنین دغه وقت کې بیا ستاسو طریقې چې د ازغیدار لاره کې رواني وې دغه وخت کې دا جامع ځان پور را جوخت کم را غونډ کم چې اسنه چې تغنو کې می جامع انخلی نو دا غنه چې تیری وي او مضبوطی وي نو چې جامع کوم کړي جامع خرابای جامع شلای. نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ طویل امیر المومنین بس دقه تقوا وی
چې د ازغیداره کې لاره کې روانې او جامې ځان تراجختې کې چې غنې ونه وي. یعنی غیر چاپیره دنیا د ګناهونو د ازغونه ډکه ده، ته پکې خپل لباس د تقوا داسې راجخ کې چې د ګناه نه ځان بچ کې. دې ته تقوا وي. د الله د نافرمانۍ نه د بچ کېدو د پاره خپل پوره همت او طاقت خرج کړي. مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه هغه وی تقوا څه ته وی؟ وی په کوم ځای کې چې الله درته د حاضرېدو حکم کړی دی هغه ځای کې غیر حاضر نشي، او کوم ځای نه چې الله منع کړی چې دغلته مو ورځه هغه ځای کې د حاضریونه لګېږي. دې ته تقوا وی. نو دریمه درجه د تقوا دا ده چې بنده دا خپل زړه د هر هغه سیز نه محفوظ کی چې هغه سیز د انسان د الله نه غافل کوي. کم سیز چې انسان د الله نه غافل کوي د هغه سیز نه د خپل زړه محفوظ کی. دې ته تقوا وایي. دا درې درجې شولې. اوس دې کې هدل للمتقین مطلب دا شو چې کم خلق د تقوا په اوله درجه باندې دي شرک او کفر نه ځان بچ کړي دي، نو د دې نورو درجو د رسایې د پاره دا کتاب هغه د پاره هدایت دی. چې دا خو یو ادنا درجه د هدایت، یو ادنا درجه د تقوا اغشتره، نو دا قرآن دی متقی ته مخکې د ترقې لار خی چې په دې تقوا کې به نور څنګه مخکې شي. هدایت و تقید تقوا هدل للمتقین. او بعض عالمان دا وایي چې د تقوا نه مراد معنا لغوي ده، او مراد د دې نه مطلق خوف او د ضرر د سیزونو نه ځان بچ کول دي. نو مطلب دا شو چې د چا په زړه کې د ضرر د سیزونو نه د بچ کېدلو جذبه او شوق موجود وي، نو هغه د پاره دا کتاب لاره ښودونکی دی چې د ضرر د سیزونو نه بچ کی. هدل للمتقین. اوس دې کې خدای پاک او فرمایل چې هدل للمتقین، دا کتاب هدایت کوونکی دی متقیانو لپاره. او په دې سورته بقره کې 185 نمبر آیات کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان میاش هغه مبارکه میاش ده چې دې کې قرآن نازل شوی دی. قرآن څنګه کتاب دی؟ هدل للناس وبینات من الهدى والفرقان. نو دې آیات کې الله فرمایي چې دا قرآن هدل للناس د ټول خلقو د پاره هدایت کوونکی دی. او د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی والفرقان. نو د سورۃ بقره اول کې الله فرمایي هدل للمتقین، بس یوازې د متقیانو د پاره هدایت کوونکی دی. هم دې سورۃ بقره کې هدل للناس د ټولو خلقو د پاره هدایت کوونکی دی. نو دې دوه آیاتونو کې بظاهر تعارض ښکاري. نو د دې جواب دا دی چې په عربی ژبه کې د هدایت دو معنی دي. یو ایصال الی المطلوب او دویم اراءة الطریق. یا الدلالة الی الطریق الموصل
پښتو کې د دې یو مثال دی. فرض که یو ناشنا سړی راغی د 400 نه دی او تا ته وایي چې د 400 د اسپتال کم ځای کې دی، نو ته په دې لار داسې لاړ شه، ښي طرف ته تاو شه، لږ مخکې چې لاړ شي بیا 2 لارې لاړ شي راشي نو ته ګس طرف ته تاو شه، او بیا داسې مخکې لاړ شه نو یو چوک به راشي، او چوک سره لږ دی خوا چې وګورې نو د 400 اسپتال دی. دې ته وایي اراءة الطریق، لارا خودنا، یا الدلالت الى الطریق الموصل، رهنمائی کول د هغې لار چې هغه لار رسول کوي منزل مقصود ته. بیا د دې سړي خپله خوښه چې په دې لار اسپتال ته ځان رسوي او که نه رسوي، ځي یا نه ځي، خو تا نه یې تپوس وکړو تا لار وښوله. او دویم سړی تپوس کوي چې د 400 د اسپتال ته کومه لار ده، او تا سره ګاډی تا ته راځه کېنه، په ګاډي دې کېنو او لږ ساعت پس د اسپتال په منځ کې بریک ولګو چې دا اسپتال دی چې تر چا سره کاري راورسېدی. دې ته وایي ایصال الی المطلوب، منزل مقصود ته رسول. نو دا د هدایت 2 معنی شولې. نو قرآن مجید مقصد ته د رسیدو د پاره رهنمایي خو عام خلکو ته کوي، هدل للناس، ټولو خلکو ته لار ښیي چې منزل مقصود ته که ځي نو دا لار ده. البته مقصد ته رسیدل د دې قرآن په ذریعه باندې صرف متقیانو ته حاصلېږي، هدل للمتقین. نو هدل للناس دا معنا شو چې دا قرآن رهنمایي کوي، او هدل للمتقین دا معنا شو چې متقیانو لره مقصد ته رسي. نو د دواړو مطلب جدا جدا شو، تعارض را نغی. او دویم جواب د دې دا دی چې قرآن پاک عام خلقو د پاره هدایت دی، خو فائدت نه متقیان اخلي. هدل للناس ټول خلقو د پاره دا هدایت دی، خو فائدت ټول نه اخلي، متقیان ته فائدہ اخلي، ځکه وی هدل للمتقین. وی د دې مثال داسې دی لکه یو سړی بل ته وی چې یو ګلاس پې د غوا پکې یو 2 قاشوغې د غوا غوړي، یو پکې د چرګې ګې واچوه، او یو 2 قاشوغې پکې شات واچو په جوسرې هلکا، او یو ګلاس روزانه اسکا، دې کې ډېر طاقت دی. واقعي دې سيزونو کې طاقت شته، خو که یو بنده داسې وي چې هغه سینه خرابه او ټوخ ټوخې ټوله ورځ شروع کړې وي، او دا پی او هګۍ او شات دا یې دله ورکړله، نو دی به په طاقت کې شي، که سینه به نور هم خرابه شي. نو دا خوراک چې دی دا خو د طاقت دی، خو چې کم بدن سمي نو هغه له طاقت ورکوي، چې کم بدن سم نه دی نو هغه له طاقت نه ورکوي. نو قرآن هدل للناس دی، خو فائدہ هغه چاله ورکوي چې چا کې صلاحیت وي، متقی وي، نو هغه ترې نه فائدہ اخلي. او دریم جواب دا دی چې یو عزتمن انسان وي، نو دا عرب وتوي اعزك الله واكرمك، الله دې عزتمن کا. نو دې خو مخکې نه عزتمن دی، نو دې ورته بیا سوي چې عزتمن شي. دا دې دا مطلب دی چې دا مخکې نه کوم عزت الله درکړي، دا عزت ته خدای نورم زیات کا. نو هدل للمتقین دا معنا شولا چې دا قرآن مجید سبب دی د زیادت د هغې تقوا چې مخکې نه دی متقیانو ته حاصل دی. دا تقوا خو متقی ته مخکې نه حاصله ده، خو دا قرآن ولا دا تقوا نورم زیاتی، سبب د زیادت دی. هدل للمتقین، هدایت کون کې دی دا قرآن متقیانو ته. اوس د دې متقیانو الله صفت بیانوي، الذين يؤمنون بالغیب،
دا متقیان اغا خلق ری یؤمنون بالغیب چی دوی ایمان روڑی پا غیب باندے غائبانا ایمان روڑی ایمان ستوئی او غیب سیزونا سدی نو ایمان دزر اغی باور او تصدیق توئی کہ بندہ پزڑ کے باور اکی یقین اکی اور دے سرخوا کے بل لفظ دے اسلام نو ایمان د زړه د یو شیز د تصدیق کولو ته وای او اسلام چې نو دا انقیاد ظاهری ته وای نو ایمان انقیاد باطینی دی پټ پزړه کې تابعداری باور او اسلام انقیاد ظاهری په اندامونو باندې تابعداری نو د ایمان محل زړه دی او د اسلام محل زړه او د ظاهر اندامونه دي خو شرعاً ایمان بغیر د اسلام نه معتبر نه دی او اسلام بغیر د ایمان نه معتبر نه دی یعنی الله او د الله د رسول صرف پزړه تصدیق کول شرعاً تر هغه وخت معتبر نه دی تر څو چې په زبان دی وسره تصدیق نه وی کړي او په زبان باندې تصدیق کول تر هغه وخت معتبر نه دي تر څو چې په زړه دې یقین نه کړي تصدیق دې نه کړي نو خلاصه دا چې د لغت په اعتبار ایمان او اسلام جدا جدا سيزونه دي او قرآن کې د دې فرق واضح بیان شوی دی د باندې څخه خلکو اوراله مدینه منوره ته او بیا په پیغمبر علیہ السلام باندې احسان کو چې موږ د باندې ایمان وروړي دي او زمونږ بل خیال ساتي نو الله پاک فرمایي قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الاعراب باندیسیان ویل آمنا من ایمان روڑے دے قل لم تؤمنوا وتو فرمائے چی تاسو خو ایمان ندی روڑے ولكن قولوا اسلمنا لیکن تاسو اوائے چی من ظاہری تابداری کرے را ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لا تر اوسه پورې ستاسو په زړونو کې ایمان داخل شوی نه دی نو تش په خلی ایمان کې د زړه باور دی نشتا نو دا ظاهری تابعداری دی ته اسلام وی اسلمنا اوایا آمنا ویلو کې غلطیږي لکه په زړه دی باور نشتا نو چې دا په زړه کې یقین نیو په خلی ایمان کوي دی ته منافق وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بیشک منافقان با د دوزخ پاغلان دی طبقه کی وی تش پخلی چی ایمان وی او دن نزله کی یقین نی نو دا ایماندار ندی آمنا بالله وی من اللہ باندی ایمان روڑ دی او الله وی وما هم بمؤمنین دا ایماندار ندی یؤمنون بالغیب متقیان اغا خلق دی چی ایمان روڑی پا غیب و باندے اس غیب سشے دی غیب اغی چیز تویلی کی گی چی پا نظر نرازی او پا حواس و باندی نمعلومی گی حواس پا غوگون آواز نورے پا سترگوی ویننا پا پوزے بوین محسوسے پا جبے سکل نشے گولے خوگ تریخ یخ گرم لاس پہ وحلی نشی اوار دکنا ہموار دا حواس
او په عقل باندې هم نه معلومیږي، بغیر دلیل نه په عقل هم نه معلومیږي، نو دې ته غیب وای. نو جنت او دوزخ هم نم لیدلې دی او نم په غوږو باندې د جنت دوزخ आवाज اورېدلې دی، او نه په سترګو نه په پوزه نه په غوږو نه په لاس خپو جنت دوزخ نه یو خبر دی. قبر کې ثواب دی او که عذاب دی نم دی لیدلې سو، خو الله او د الله رسول خبر را کړی دی چې قبر کې عذاب هم شته، قبر کې ثواب هم شته، د قیامت ورځ ته پس د مرګ جمدون هم شته، جزا او سزا هم شته، پل صراط هم شته، جنت هم شته او دوزخ هم شته، او بیا د هغې صفتونه الله او رسول بیان کړي دي. نو موږ لیدلي نه دي، خو په دې باندې ایمان راوړی دی، یقین هم کړی چې خدای او رسول رښتیا وایي چې دا ټول هغه شته. دې ته ایمان بالغیب وایي. ایمان بالغیب دا مطلب چې کم سیزونه په عقل یا په حواسو څنګه معلومیږي او موږ په یقین کوو، نو چې الله او رسول الله ته کومې خبرې کړي دي او هغه په عقل او په حواسو نه معلومیږي، هغه داسې منو لکه چې په خپلو سترګو م لیدلي دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي کله د عالم غیب نه الله ټولې پردې لري کړي او دا جنت او دوزخ ما ته ښکاره شي په خپلو سترګو وینم، زما ایمان کې به زیادت را نه شي، ځکه بغیر لیدلو ما داسې مضبوط منل کړي دي چې په خپلو سترګو وینم، نو څه زیات خو به نه شي. دا هر څه ما داسې منلي دي لکه چې په خپلو سترګو مې لیدلي دي، لکه په سترګو یې وینم نو څه چلو شو، زیادت به را نه شي. نو کم څیزونه چې پیغمبر علیہ السلام منگ تا دا دین پا بارا کے اجمالا روڑی آغا اجمالا منو، او کم چې تفصیلا را تویلی دا با تفصیلا منو. نو دا متقیانو صفت اللہ پاک بیان کر، عقیدہ، قول، عمل، ابدا سے اختیاری لکه چې دا ټول شیزونه دی بنده په خپل سترګو ویني، او کدا شیزونه چې په خپل سترګو ولیدل او وې منل، نو دې ته ایمان بالغیب نه وي، دې ته ایمان بالمشاهده وي، او ایمان بالمشاهده معتبر نه دی. دې ځنکدن وخت خو بنده را فرشتي وویني، نو دغه وخت خو دې خامخا مني، خو چې مخکې نی منلې نو دغه وخت دا منل معتبر نه دي. د قبر ته چې بنده ورسیږي نو دې دا فرشتي وویني او تپوس پوښتنه ووري، نو دغه ځای کې خو دې مني چې او منکر نکیر راله او ما نه دا تپوس، او دا منل معتبر نه دي، دا چې په دنیا کې تو منه چې او منکر نکیر را دی او تپوس کوي. په پولیسرات باندې تیر شولې او دې منله، دا خو بیا هر څوک مني، دلته دنیا کې او منا. یؤمنون بالغیب، دوی ایمان وروړي په غیب باندې. د دې آیات بل معنا دا کیږي چې دا متقیان ایمان لري په داسې حالت کې چې دوی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غایب وي، او د پیغمبر علیه السلام د نبوت د معجزاتو مشاهده په خپل نی کړي او دې بیا منل کوي. یؤمنون بالغیب. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شب معراج کی چې پیغمبر علیہ السلام د بیت الله نه بیت المقدس پورې سفر کړی دی پزمکا،
او بیا د بیت المقدس نه اسمانونو ته تشریف وړی دی د اسمانونو نه برا کم ځای پورې چې الله غسل الته رسول دی او واپس بیا راغلی جنت او دوزخ هم لیدلی دي نو په سباله پیغمبر علیہ السلام د شب معراج بیانو که چې بیګاش پکې ما داسې داسې سیزونه ولیدل وی ابو جهل راغی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو راشه کنا آشنا خو داسې خبره کوي چې بیګا بیت المقدس ته تلم او اسمانونو ته تبدام منی وی دغه وخت کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام سره لا ملاقات نو کړي او د معراج د واقعې ناغه خبر نو ابو جهل وتوی چې داسې خبره کوي تبدام منی نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توی وی دا تا چې څنګه ویلو کچره داسې پیغمبر علیہ السلام ویلی وینو زما په د اوس نه ایمان نه چې دا ارشی لیدلی دي لا پیغمبر علیہ السلام نه تاسو نه کړي چې واقعي ته بیګات له او تا داسې دي وی کدا تکه خبره کې کدا پیغمبر علیہ السلام فرمایلی وی زما په ایمان دی ابو بکر صدیق دی یؤمنون بالغیب لا پیغمبر علیہ السلام لیدل نه ده خو تصدیق وکړو یو صحابی د پیغمبر علیہ السلام یو اوخ یا اوخ واغشتله یو سړینا خبر او شولا په دومره پیسې راکا په دومره پیسې مې واغشت هغه در مې کو ایجاب قبول شو خدغه وخت نقد پیسې پیغمبر علیہ السلام سره نه وینا سړی ته ما سره راځي چې پیسې درکم ناغه سړی را روان دی پیغمبر علیہ السلام ته نمخ کړي او دې کې بل سوکرال او دې سړی ته وایي چې دا پما باندې ما په پیغمبر علیہ السلام خرج کړی دی وی من بزیاتې پیسې درکو نو ناګانه سړی پیغمبر علیہ السلام ته आवाज کوي چې دا اوخ اخلیو که ناخلی چې دې په بل چا خرج کم او تی ما خود نه غشته دی وی دا چا مخ کې غشته ګواره سره شتا ګوره په پیغمبر علیہ السلام یې سودا خرڅه کړې ده چې وی دا نه مې غشته نو ته چې ګواره سره شتا دا چا مخ کې غشته دی ناغه وخت کې خصوص نو چې پیغمبر علیہ السلام اغشتل کول نو صحابه کرام یې ولید په مالا بسوک گویو کې دا سړی وی چې ګوا صحابي وته صاحب زګوي کوم پیغمبر علیہ السلام وته چې ولې هغه سات توي چې ته مالا گوي کې نا وته وی ته منګله د اسمان خبر وروړي پزما ک باندې منګله د اسمانونو خبر راکې منګ هغه منو منګ خو اسمانونو کې تاسو سره نه یو ان منګه غلي دلی او د اسمانونو خبره چې خکته تروړ زمکه کې منګ ته بیان کې منګه منو نو که د زمکه خبره ته کی چې اوخ ما غشتن ولې زه نه منم دا سه منم لکه چې ما په خپل سترګولې چې تازه ما مکه واغشت یؤمنون بالغیب پیغمبر علیہ السلام په دغه مقلد نه د ایمان لري نو پدې کې فضیلت د هغه خلکو راځي چې د پیغمبر علیہ السلام نه وروسته پیدا شوی دي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہ دے تابعی دے حارث ابن قیس وہی عبداللہ ابن مسعود تا جمنگا ستاسو دا لویا مرتبہ حسابو چې تاسو پیغمبر علیہ السلام په خپل سترګو لیدلې تابعی صحابی ته وای من تاسو دا لویه مرتبه منو چې تاسو پیغمبر علیہ السلام په خپل سترګو لیدلې دي نو عبد الله ابن مسعود وته فرمای من تاسو د پاره د پیغمبر علیہ السلام نه رستو تاسو ایمان وروړل لوی فضیلت حسابو زکه چې د پیغمبر علیہ السلام په زمانہ کې د پیغمبر علیہ السلام د رسالت او نبوت معاملې خو ډیره واضحه وا پاوی ایمان وروړل اسانو او تاسو پیغمبر علیہ السلام ندی لیدلې معجزې ندی لیدلې ایمانم پر وروړي او بیا قسم خوړوي فرمایل چې کوم خلکو د پیغمبر علیہ السلام نه رستو ایمان وروړي هغه نه څوک افضل نشتا او بیا الف لام میم ذالک الکتاب تر مفلحون پورې وي
تفسیر ابن کثیر کې امدا سے روایات راغلی دي چې دا غینا د هغه خلکو فضیلت معلومیږي چې د پیغمبر علی السلام نه پس ایمان راوړی دی. نو دا فضیلت یو جزوی فضیلت دی، کامل او کلی فضیلت بہر حال صحابہ کرام ته حاصل دی چې په خپل سترګې پیغمبر علیه السلام دی. او دا معنی هم دا چې دا الله نه یریدون کې متقیان په غیب باندې ایمان وروړي، یعنی کله مؤمنانو نه شاپشاوي نو هم داسې ایمان لري لکه چې مؤمنانو سره مخامخ ایمان لري، او د منافقانو په شان نه دي چې د مؤمنانو په مخ کې وایي چې آمنا ایمان هم راوړی دی، او چې مؤمنانو نه اړخته شي نو بیا د کفر اظهار کوي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نو د مؤمنانو حال داري کدوی د پیغمبر علیہ السلام سره یوځای وي مؤمنان، او کله پیغمبر علیہ السلام او د مؤمنانو نه غایب وي نو هم مؤمنان. او د غیب یو معنا زړه قلب ودا ځکه چې ظلم پټ دی، نو بیا به معنا دا شي چې مؤمنان متقیان ایمان او یقین لري په زړه باندې، د زړه نه ایمان لري، د منافقانو په شان نه دي چې تش په خولې ایمان، یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. بهر حال راجح معنا د غیب اولنې ده، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة او منز قائمي، منز قائمي دا د متقیانو بل صفت دی. دا سنوي چې يفعلون الصلاة منزونه کوي، يصلون الصلاة هوي ويقيمون الصلاة منزونه قائمي. د مانزه چې کم فرائض واجبات سنت مستحبات دي دا هغه پورا لحاظ ساتي، د بدن پاکواله، د جامع پاکواله، د ځای پاکواله او نور ضروری آداب دا هغه خیال ساتي، او دې سره باطنی خشوع او خضوع او ټول بدن اندامونه الله ته متوجه کول، دیتا اقامت الصلاة وی. او برابر منځونه کول، دا نه چې یو منځ کوي او بل نه کوي. او داسې ټونګو والا منځم نه وي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی اقامت الصلاة اتمام الرکوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. دا منز اقامت دا چه رکوع سجدہ تلاوت خشوع اللہ تا توجہ پا مانزے کی پورا اوشی دیتا توجہ ہوئی، دیتا پورا منز قائم اول. تانا چه نیت تڑلی وی ولارے ندا سے مخامخ دیوال تا گورے ناگانا چتم سترگے واڑے چتا گورے رو گورے پوزا کا رول شورو کے پوزا کے گتم وے ندا اقامت الصلاة نرے دلری نے یو سڑے چی گوری نابداو نوی چی دی منز کی دیوی دی دیوال تا اسے پا تماشا ولار دی چتا گوری اسے نندارا کئی منز تا نرے ولار. د مانزه په وخت کې الله دې بنده ته متوجي وي، ټول رحمتونه د ته متوجي کړی وي، خو چې کله د توجه بل رخته ووري الله د خپل د رحمت توجه واړي. چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر من تماشایے تو کردم تو تماشایے دیگر. بندوی د تا ته ګورو نو ته بل چا ته ګورې،
یا بند تماتا متوجہ نے من تماشایے تو کردم تو تماشایے دیگر تو دا بل چا پا تماشا شلے نو پمانزه کی پورا توجہ چکے نو دیتا اقامت الصلاة ہوئی. او د خلکو د خودنې لپاره به هم نه کې چې خلک نه وي نو ماشین ورته ولګې ماشیني مونځ کې زر زر رپټ وچلېږي او چې خلک وي نو چې ودرېږي نو د رکوع نوم نه اخلي او چې په رکوع ټیټ شي نو د پاسېدو نوم نه اخلي او چې په سجده پرېوتې نو پروت دی. څونه بزرګ دی داسې خشته مونځ کوي تا وارد نو نورم پکې ورخوک شوی او چې څوک نی نو ماشین وګرځید. وی کلیدی دری دوزخ خستا نماز که در چشم مردم گزاری دراز. د خلکو په مخ کې اوږدوږ د رکعتونه کې نو دا وی د دوزخ چابي ده. نو منځ به کې او همیشه به کې پورا د هر یو څیز به خیال ساتي د حرام د مفسد او د مکروه نه به پکې پرهیز کې. دا ګلکار چې برجې وي یا دیوال وي نو مساله په مزدور باندې ښه جوړه کی که خټه باندې وي نو خټه مزیداره جوړه کی نو بیا په کرنډې باندې مساله یا خټه اواري او بیا چې په خخته کیری کله کله دا زر خخته واپس وچته کی او دا ګوتو په سر گیټ کې پاغه خټه کی یا مساله کې گیټ کې وو دا غي د وجه خخته برابر نه لګیدله ناغه تن لري کی او بیا مزه لګولې د هغه سره مګوري تصور کی او سال و سره سات په سات ځوړندې. نو دا په سال باندې چې دې کوم دیوال یا برجې وي نو دا کدی اسمانه پورې خېجې نو یو شان نه غي او که سال و سره ني یو وخت ته برجې کګشي یا ته دیوال کوکشي نو چې دیوال یا برجې کګو والا همیشه پاتې کیږي نه سورج پس غورځيږي او چې کم دیوال یا برجې نه غواله دا ا مضبوطی زر نه غورځيږي. دا اولی خخته نه دې سال لګول شروع کی پزما کچ کې به خخته ولګېره دا اقزه نه دې سال شروع کی نو په سال روان دي نو دې ته اقامت وای. نو د شریعت په کرانډه باندې با مساله اواره کده مکروه یا د مفسد گیټ کې پکې نه بته وباسي مساله باندې ډېر نرم وي او نه ډېر سخت وي او خخته به دمخي وي نو بیا با دیوال ټیکی او کویخ کې لومبه خخته د کګو لګولا نو دیوال اسمانه پورې وخی جوانو کوګ وي خشت اول چونه حد معمار کج تاسو ریا میرا و دیوار کج چې نیت اول نه خرابونو د مثبت تر اخره پورې ټول دیوار کج کوګ وي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په خپل دور حکومت کې گورنرانو ته چې خط لېګو نو ته به د مانزه حکم کو چې د مانزه به ډېر خیال ساتي او خط کې به وته لیکل من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. چا چې په مانزه دوام وکړ هغه به د دین په نورو کارونو هم دوام کوي او چا چې مونځ ضایع کړ نو دی به د دین د نورو کارونو لپاره ډېر ضایع کوونکی وي. نو متقیان هغه خلک دي چې په خپله باندې مونځ قایموي په خپله به مونځ کې په خپل ماتحتانو باندې به مونځ کې که دې بچي دي په هغوی به مونځ کې او کله کور نور بندیان دي په هغوی به مونځ کې په شاګردانو به مونځ کې په نوکرانو به مونځ کې چې کوم ستا ماتحت دي په هغې ټولو به مونځ کې. او د مانځه ټیم داسې دی چې دا د ډیوټۍ د ټیم نه مستثنا دی. یو سړي سره د خبره وکړه چې زه به تاله 8 ګنټې د فلاني ټیم نه فلاني ټیمه پورې دا 8 ګنټې دي زه به تاله ډیوټي کوم
د سحر د اتون سلورو پورې بدل کار کوم او د سحر د اتون سلورو پورې ماسپخین مونږ پکې راغی تا نشي منی کولی چې مونږ مکه تا خو ما تی چې اتون سلورو پورې صاحب د مانزه ټیم پکې قدرتی تور مستثنا د منزله بزم نکه دا چا نوکر نو هم مونږ به پکې کې په صحیح طریقه باندې ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون او بعض د هغه سيزونو نه چې موږ دوی ته ورکړي دي ينفقون خرج کوي د الله په لار کې دا د متقیانو او بل صفت شو په نیکو کارونو کې به دوی خرج کوي رزق ستوي رزقناهم من رزق ورکړي دي دوی ته وتجعلون رزقكم انكم تكذبون دا رزق معنا حصہ الله وی اے کافرانو تاسو خپل حصہ دا ګرځولې چې تاسو د پیغمبرانو نه انکار کوئ تکذبون تکذیب کوئ دام خپل حصہ ګرځولې دا اوس د دې رزق اطلاق په هر چیز باندې کیږي کم چیز چې تعالی الله درکړي مال حال وغیرہ عقل پویا او خيارتیا علم دا ټول درکړي دا ټول روزي دستا دا ستا حصہ ده او انفاق ينفقون انفاق کوي نو انفاق د خپل لاس نه مال استلو ته ویل شي الانفاق اخراج المال من اليد والملك د خپل ملکیت نو د خپل لاس نه مال استل وی دې منافق ته منافق ولې وی دې د اسلام اظهار کوي او بیا د ایمان نه اوزي او ایمان د دنه اوزي دی وتلو کې وته منافق وی ومنه المنافق لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه ده انفاق نسو مراد دی بعضی وی چې فرض زکات ته نه مراد دی او بعضی وی چې په خپل بچو باندې کم خرج کینو دیتم انفاق وی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یو هغه دینار دی چې ته د الله په لار کې خرج کې او بل هغه دینار دی چې یو انسان د آزادولو د پاره خرج کې او بل هغه دینار چې ته په خپل اهل باندې خرج کې نو دا روایت په اخر کې وی اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك پدې کې د ټولو نه ډیر لوی اجر په هغه دینار کې دی چې ته په خپل اهل باندې خرج کې او بعض علماء فرمایي چې د انفاق نه مراد نفلی صدقات دي نه کمال ده هم او که علم او هنر او عقل فکر ده هم که صحت ده هم او که اولاد ده هم دا ټول الله تعالی درکړي دي نو د دینه خرج وکا ټول خرج کا و مما دیکھ دا من تبعیض دا پارا دی یعنی ټول نا لگ غنده دا اللہ پا نم باندے خرچ کا نورزان تا پریگ دا نو گورا مما رزقناهم دا اللہ پلار کے لگ غنده خرچ کا نو دیکھ تا تا یو خبر اشارتن وی چه بندا گورا دا ټول سیزونا دا اللہ دی او تم دا اللہ نو اللہ تعالی چه صدر کری دی نو دا اللہ دے مال کی لگ غنده بیا اللہ لورکا نو د یو شریف انسان پزړه کې چې دا راشي چې زم د الله یما او مال چې کمال حال راکړي شي دام د الله امانت ته نه کمال لګ غونډه د الله په نوم خرج وکړو ستوره مې وکړه دې کې سما سری یو شریف انسان وی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق خبر ادا چمنگ دا خدا حق نشو پورا کولی
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.